په مونږ تاسو پښتنو باندې د وړو قحط تیر شو دلته مړه خو مونږ پښتنو نه یو غم زی بل مصیبت را باندې راځي الله موږ مزید وساتي ابي روای تاسو ورسې هغه نه د وړو د قحط نه خبر دي نه د بل څه نه رسول ژوند تیری وجه صدا هغوی خپل مدرسې خپل علما خپل قاریان ملامل کړي دي مونږ پښتانه د خپل علما او قاریانو د ذلیل کولو کوشش کوو تاسو ورسئ هغوی اکثرو مدارسو کې هغوی ته به دا وړي په سیزن کې ایسیګان لګېدلي وي مونږ چې دلته پنکې هم لګوو زمونږ پښتانه تر هغه وخته پورې احساس نه کړي تر څو چې ورته محتمین صاحب راغلی نه دوکان ته نه وي ولاړ یاره حاجي صاحب اره تاسو بچي چې پکې سبق وایي هغه درسګاه ته یو 500 ضرورت دی لږ چانده به رانه کړي هلته تاسو ولاړ شئ کراچۍ پنجاب وګورئ 20 لاک 30 لاک ماهانه د بجلی بل راشي هغه مالدار خلک چې مونږ تم نور ته نه راځي صرف جوبې ته راغلي یو تیور کې هغه جب کې کېږدي څو خبر هم نه داخله کې زمونږ حالت دلته دا دی کله جمعات بل 10,000 روپۍ هم راشي د بجلی به خو یو اختر کمیټۍ والا زمونږ د پښترو د امام سره جګړې مونږ صاحب دا دومره بل ولې راغلی بیا به مونږ صاحب 50 پیر اعلان کې خدای مو بخښي بل راغلی د جمعات لګي پیسې واچو چې بل اخلي محترم دا مکه وایي خپل لاسونه په خلکو ګلاو کوي الله بدر باندې خپل خزانه ګلاو کوي دغه سم کتنګ وساتل بندم وساتل الله بدر باندې نور خپل خزانه بند کوي دې خلکو ملګرتیا به کې دا د رب وعده ده ان تنصر الله ينصركم که تاسو د رب د دین مدد وکړو رب به تاسو مدد وکړي تاکه به کم کاروبار کې به کوم تنخواه کې کوم زمیندار کې د دوی حصہ وکړه یعنی د الله حصہ وګڼل د خلکو ته دی ورلله ان شاء الله رب بدر ته بدی کې دومره خیر واچي دومره برکت زیادت او کثرت به واچي چې دومره بستا په وهم ګمان کې ناراضي ان شاء الله شریکو به دی ان شاء الله بزور ان شاء الله د قیمت بورز الله د محبوب صلی الله علیه وسلم سره ملاویږو ورته به ویل شو د الله پیغمبره زه ډېر کمزور یم زما ملونه کمزور یو لیکن د الله پیغمبره کله چې دوی کفر راجمع شوي وه زمونږ د مدرسې د علماء کمزوري کبل هغه وخت کې ما د خپل بچي د خولې نونۍ راغستې وه ما له دې سره ډیبه کړې وه الله پیغمبره کله چې اور بل شوی و د وخت د ابراهیم د سوځولو کوشش کېدو هغه وخت کې زره وخت د نمرود د ملګرو په صبرو کې د ولاړ زره وخت د ابراهیم د ملګرو په صبرو کې بلاړو زره وخت د فرعون د ملګرو په صبرو کې د ولاړ زره وخت د موسی د ملګرو په صبرو کې بلاړو الله پیغمبره زره دغه ظالمانو دغه مدرسې جماعت د ګيري پګړې او شملې د دشمنانو صبر کې د ولاړ زستاره دغه وارثانو چې د زمانه د ظلم جبر سره مخامخ مشکلات قبول کړیو تکالیف بللیو الله پیغمبره په دغه ټاټ او چټای ژوند او ژوندۍ تیرا ولا زستاره دغه وارثانو سره ولاړو الحمدلله ودریو ورسه ان شاء الله نن د دوه خبرو واده ما سره سو کې اول نمبر چې موږ خپل بچي دیندار جوړو ان شاء الله دویم نمبر زموږ سره زموږ کاروبارونو دا ټول به زموږ سره زموږ کاروبارونو کې زموږ تنخواګانو کې به د دوی حصه وي موږ به د دوی سره ملاتړ کوو کلک به ورسره ودرېږو څوک ما سره دغه دوه خبرو واده کې دواړه لاسونه راسره بلند کړي دا واده دی انشاءالله نه نه لاس مخکې د ګواس په زوره کې واده دی انشاءالله واده دی انشاءالله زه په دغه اکتفا کوم